اشرف غني په افغانستان کې د میشتو افغانانو څخه د تېرې شپې د زلزلې په تړاو مهمه غوښتنه وکړل. همدارنګه ملا حسن اخوند زلزله ځپلو ته د هر رنګه امکاناتو او اسانتیاو د برابرولو امر کړی دی. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اشرف غني وایي نړیوال او افغانان دي د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په یو پیغام کې د پکتیکا او خوست ولایتونو د تېرې شپې زلزلې په مرګ ژوبلې او زیانونو خواشیني وښوده. نوموړي په دغه پیغام کې ویلي پر نړیوالو خیریه بنسټونو، سازمانونو او په هیواد کې دننه هیوادوالو باندې غږ کوم چې له زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې وکړي او په دې سختو شیبو کې زموږ د دیني فریضې او اجتماعي فرهنګ په توګه د یو بل په څنګ کې ودرېږي. نن د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پکتیکا او خوست ولایتونو زلزله ځپلو ته د 100 میلیونه افغانیو مرسته اعلان کړه. نوموړي اړوندو ادارو ته د زلزله ځپلو لپاره د عاجلو مرستو د برابرولو امر کړی او ویلي چې د خوراکي، لباسي او روغتیایي توکو د لیږد لپاره دي له هوایي او ځمکنیو امکاناتو څخه ګټه واخیستل سي. ملا حسن اخوند زلزله ځپلو سیمو ته د یو لوړ پوړي پلاوي د ورتلو خبر هم ورکړی. طالبانو ویلي چې د پکتیکا او خوست د تېرې شپې زلزلې لږ تر لږه له 1000 زیات کسان وژلي او 1500 نور یې ټپیان کړي دي. یو شمېر هیوادونو او له هغې ډلې پاکستان او ایران له زلزله ځپلو سره د مرستې د چمتووالي خبر ورکړی. ځینو افغان منتقدینو پر طالبانو له نیوکو سره ویلي چې د دوی د ناقانونه او د دنیا سره د بېرابطي حکومت له کبله د افغانانو دومره پراخه مرګ ژوبله هم نړۍ ته بې ارزښته سوې ده. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلومات لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.